عزتمند مسلمانانو دا یو کس دی په تبلیغیانو پسې هم لګي او په غریبانانو پسې هم مخکې خو به غریبانان ته ګوته نیوله په هره ویډیو کې به غریب کوو او اوس په تبلیغیانو پسې هم لګیا شوي تاسو دا ویډیو وګورئ او بیا انشاءالله دوه درې خبرې کوو په ده باندې بیگ باندھ لیتے ہیں مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے بیوی بچوں کا کیا ہوگا سعودی کے مسافر مجھے بھیک دیں گے میری بیوی بچے کھانا کھائیں گے اور میں قصے یاد کر کے سفید کپڑے عطر لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو قصے سناؤں گا تاسو دا ویډیو واورېدله نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وی چې الله جل شانه ما ته دونه رزق راکړي چې زه یو ټیم وخورم او بل ټیم دپاره الله جل شانه نه وغواړم او کوم ټیم دپاره چې ما ته رزق راکړي هغه ټیم باندې د الله جل شانه شکر ادا کړم او بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وی غریب انسان با 1500 کاله د امیرانو او د دې مالدارو خلکو نه مخکې الله جل شانه جنت ته بوځي نو اوس غریب ښه شو او کو مالدار ښه شو نو کو غریب پیدا کړی دی او هم الله جل شانه پیدا کړی او کو مالدار پیدا کړی او هم الله جل شانه پیدا کړی او غریب الله جل شانه ته ډېر خوښ دی د مالدار سړی نه خو ته هم مخکې غریب وي که د مور د خېټه نه خو مالداره نه پیدا شوې تا ته هم دا مال دولت دا بینک دولت دا پیسې تا ته چا درکړي دا هم تا ته الله جل شانه درکړي ته د تبلیغیانو هم توهین کړی او تبلیغ دپاره او د دعوت دپاره حضور پاک صلی څونه محنت کړی او ابو جهل پسې څونه تللی دی داسې نوح علیه السلام څونه کوششونه کړي د شپې او د ورځې به خلکو ته به سوال او منت کو یا الله پاکه دا قبول کړي یا الله پاکه دوی ایمان نه راوړي الله جل شانه به د هغې نه پس بې عذاب راوستي صحابه څونه قربانیانې ورکړې وې صحابه خپل بیبیانې کونډې کړې وې خپل بچي یتیمانان کړي او الله جل شانه په اسره باندې پرېښودي او اوس تاسو وګورئ په چین کې به درته صحابي میلاویږي په پاکستان کې به درته میلاویږي په هر ملک کې به درته انشاءالله صحابه کرام پیدا کېږي څه دپاره تلي د دې دین د محنت دپاره د دې دین د خورېدو دپاره الله جل شانه هغوی ته قوت ورکړی او فعلو شوي نو موږ او تاسو له پکار دي چې دا خلک نه سپورټ کوو د دې خلکو مرسته نه کوو او موږ او تاسو له لایکونه هم ورکوو ویډیو هم شیر کوو دا د علماو توهین دی دا د تبلیغ کار توهین دی او دته پکار چې په خپل ایمان باندې غور او فکر وکړي او دته پکار چې دې کارونو توبه وباسي